څنګه خپل زړه روغ او پیاوړی وساتو. السلام علیکم. د میډویوز یوټیوب چینل څخه یوې بلې نوې جالبې او معلوماتي ویډیو ته ښه راغلاست. تر هر څه د مخه مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ ټولې نوې ویډیوګانې تر نورو د مخه پر وخت ترلاسه کړئ. زړه د انسان د بدن یو حیاتي غړی دی چې د ژوند په اوږدو کې شپه او ورځ کار کوي تر څو د بدن غړو ته په کافي اندازه وینه، اکسیجن او د ضرورت وړ غذایي مواد ورسوي. آیا کله مو د خپل ځان څخه دا پوښتنه کړې ده چې ماشومان ولې نه ستړي کیږي او یا ورزشکاران او لوبغاړي ولې دومره چمتو او چست وي؟ دقیقاً یو علت یې دا دی چې دوی روغ، فعال او پیاوړي زړونه لري. زړه د انسان د بدن یو حیاتي غړی دی چې د سینې د جوف په چپ طرف کې واقع شوی دی. د یوه کاهل انسان زړه په اوسط ډول 215 ګرامه وزن لري او اندازه یې په تقریبي ډول د شخص د موټي په اندازه وي. د انسان زړه په یوه دقیقه کې په نورمال ډول 2 ځلې وینه وجود ته پمپ کوي. زړه د خپل هر تقلص سره په تقریبي ډول 15 ملي لیتره وینه وجود ته پمپ کوي چې دا په تقریبي ډول په یوه دقیقه کې 15 لیتره، په یو ساعت کې 300 لیتره او په 24 ساعتونو کې 1200 لیتره وینه کیږي. د دومره فعالیت سره جالبه ده چې پوه شئ چې زړه د خپل عمر د 3 څخه یوه برخه په کار او د 3 څخه 2 برخې په استراحت کې تیروي. د زړه د سالم ساتلو لپاره د وینې د کلسترول د کنټرول، د وینې د شکر د کنټرول او د نورمال وزن د درلودلو په څیر مهم مفاهیم او د ورته نور مهم موضوعات په دې ویډیو کې تر بحث او څېړنې لاندې نیول کیږي. د دې لپاره چې یو روغ او سالم زړه ولرو او د زړه د مختلفو ناروغیو او بېوسیو څخه په امان کې پاتې شو، اړینه ده چې لاندې ټکي په جدي ډول په پام کې ونیول شي. لومړی، د سګرټ څکولو څخه جداً ډډه وکړئ. سګرټ د تمباکو او ټار په څیر زهري مواد په خپل ترکیب کې لري چې ستاسو ستوني، زړه او سږو ته په زیاته اندازه زیانمن تمامیږي. د دې ترڅنګ سګرټ د مختلفو مضره کیمیاوي موادو درلودونکي دي چې د وینې جریان ته داخليږي او د هغې لارې څخه ځان زړه ته رسوي. په دې توګه د زړه او رګونو روغتیا ته زیان رسوي او د زړه او رګونو د بیلابیلو ناروغیو د رامنځته کېدو لپاره لار هواروي. په همدې اساس که تاسو سګرټ څکوئ نو همدا اوس د دې کار څخه جداً ډډه وکړئ. دوهم، د وینې فشار مو نورمال وساتئ. د وینې د فشار لوړوالی د دې سبب ګرځي چې په زړه باندې اضافه فشار وارد شي. د وینې د فشار د لوړېدو په صورت کې زړه مجبوریږي ترڅو په زیات سرعت سره بدن ته وینه پمپ کړي. دا له یوې خوا څخه په زړه باندې فشار راولي او له بلې خوا د شریانونو او وریدونو د تخریب سبب هم کېدلی شي. د وینې د فشار لوړېدل زیات علتونه لري. په هغه صورت کې چې ستاسو د وینې فشار لوړېږي، ضروری ده چې په دې هکله له یوه متخصص ډاکټر سره مشوره وکړئ او مخکې له دې چې دا ستونزه ستاسو د بدن حیاتي غړو ته زیان ورسوي باید کنټرول او مخنیوی یې وشي. دریم، مناسب او منظم فزیکي فعالیتونه ترسره کړئ. د مناسب او منظمو فزیکي فعالیتونو ترسره کول د زړه عضلات تقویه کوي او د دې سبب ګرځي چې زړه او رګونه د مختلفو ناروغیو او بېوسۍ په وړاندې لوړ مقاومت ولري. کله چې موږ د فزیکي فعالیتونو څخه یادونه کوو، هدف مو د معمولي ورځنیو فزیکي فعالیتونو ترسره کول دي. د بیلګې په ډول د دې لپاره چې یو روغ او پیاوړی زړه ولرئ، د ورځې د نیم ساعت لپاره قدم وهل، د منډې وهل او یا د یوه بل سپک ورزش سرته رسول دي. که چیرته تاسو ورزشکاران او لوبغاړي یاست او ثقیل ورزشونه سرته رسوئ، دا هم زړه ته مستقیما کوم زیان نه رسوي. مګر مطمئن واوسئ چې د ثقیلو ورزشي فعالیتونو د سرته رسولو څخه مخکې او وروسته په پوره اندازه استراحت وکړئ. د موثقو علمي منابعو څېړنو دا ثابته کړې ده چې هغه خلک چې د ورځې نیم ساعت قدم وهي نسبت هغه خلکو ته چې کم او یا هم غیر منظم فزیکي فعالیتونه سرته رسوي په کمه اندازه د زړه او رګونو په ناروغۍ اخته کېدلی شي. البته دا ټکی هم مهم دی چې د فزیکي فعالیتونو د سرته رسولو پر مهال باید د وینې فشار تر کنټرول لاندې وساتل شي او خپل ځانونه په دې ښه مطمئن کړئ چې د فزیکي فعالیتونو د سرته رسولو پر مهال د بدن په هیڅ یوه غړي اضافي فشار وارد نشي، ترڅو زړه وکولی شي په مناسبه اندازه وینه په منظم ډول د بدن ټولو غړو ته پمپ کړي. څلورم، په کافي اندازه اوبه وڅښئ. په تقریبي ډول اوبه د انسان د بدن 80% تشکیلوي. اوبه د انسان د بدن په اکثره بیوشیمیکي پروسو کې خورا ارزښتمن او مهم رول لوبوي.
په کافي اندازه د اوبو څښاک د بدن څخه د زیات شمیر زهري موادو په اطراح کې مرسته کوي. د دې ترڅنګ د بدن د اکثره حیاتي غړو د وظایفو په نورمال ساتنه کې خورا مهم رول لري. دا چې یو شخص په ورځني ډول څومره اوبو ته اړتیا لري او د اوبو د څښاک ګټې څه دي په یوه بله ویډیو کې به په مفصل ډول توضیح شي. اوبه له یوې خوا د وینې څخه د مختلفو زهري او مضره موادو د اطراح او لرې کولو سره مرسته کوي او له بلې خوا د بدن مختلفو انساجو او حجراتو ته د وینې جریان تسهیل کوي. د اوبو د کم څښاک په نتیجه کې په بدن کې د اوبو کمښت یا ډیهایدریشن رامنځته کیږي. د ډیهایدریشن د رامنځته کېدو په صورت کې په بدن کې د مایعاتو د حجم د کمیدو له امله د زړه وظیفې د خنډ سره مخامخ کېدلی شي او د وینې د پمپ کولو پر مهال په زړه اضافي فشار واردېږي. 5 د وینې د ګلوکوز کچه مو په نورمال حد کې وساتئ. د وینې د ګلوکوز د کچې لوړېدل چې عموماً د شکر په ناروغانو کې رامنځته کیږي د زړه او رګونو د حجراتو، انساجو او عضلاتو د تخریب سبب کېدلی شي. د شکر مریضان کېدای شي په لومړیو کې د زړه او رګونو د ناروغیو هیڅ نښې ونه لري، مګر د عمر په لوړېدو سره د شکر په ناروغانو کې د زړه او رګونو د ناروغیو د رامنځته کېدلو چانس په زیاته اندازه لوړېږي. د شکر ناروغي د زړه د ناروغیو یو مهم سبب او مساعد کوونکی فاکتور بلل کیږي. همدې اصل ته په کتو ډېره زیاته اړینه ده چې ټول د شکر ناروغان د دې لپاره چې د زړه د ناروغیو څخه محفوظ پاتې شوي وي باید د خپل وینې د ګلوکوز کچه په نورمال حد کې وساتي. اوس راځئ چې د یوه بل مخفي وژونکي په هکله خبرې وکړو. 6 د وینې د کولېسترول کچه مو کنټرول کړئ. کولېسترول د انسان د وینې طبیعي او ګټور غوړ دی چې په عادي حالت کې د انسان د بدن د مختلفو انساجو د روغتیا او نورمال فعالیت لپاره ضروری دي. مګر کولېسترول هغه وخت په خطرناک شکل بدلیږي چې کله یې اندازه په وینه کې د نورمال حد څخه زیاته شي. په وینه کې د کولېسترول د زیاتېدلو په صورت کې د کوچنیو رګونو د تنګېدلو او حتی د بندېدلو سبب کیږي. د دې ستونزې په پایله کې د زړه خورا خطرناک یو وژونکي ناروغۍ لکه د زړه د بېوسیو او د زړه د حملاتو د رامنځته کېدو سبب ګرځېدلی شي. د وینې د کولېسترول د کچې د کنټرول لپاره بېلابېلې لارې شتون لري چې په یوه جلا ویډیو کې به تر څېړنې او بحث لاندې ونیول شي. 1 د الکولو د څښاک څخه باید جداً ډډه وشي. د الکولو څښاک د وینې د فشار د لوړېدو سبب ګرځي. د وینې د فشار لوړېدل په عکسوي ډول د زړه او رګونو مختلفې ستونزې رامنځته کولی شي چې د همدې ویډیو په لړ کې مخکې تشریح شوي دي. د دې ترڅنګ د الکولو دوامداره کارونه د زړه د عضلې د تخریب سبب ګرځي او د کارډیومایاپاتي یا د زړه د عضلي تشوشاتو د رامنځته کېدو سبب ګرځي. مګر الحمدلله او ثم الحمدلله په اسلامي ټولنو کې د دې ستونزې فیصدي نسبت غربي ټولنو ته په زیاته اندازه کمه او ګواښ یې ډېر ښکته دی. د دې ستونزې له امله په غربي هیوادونو کې د زړه د ناروغیو ګراف زیات لوړ دی. اوسني ټول طبي تحقیقات په دې متفق دي چې الکول یوه خورا ضرري ماده ده چې د انسان د بدن مختلفو حیاتي غړو ته په زیاته اندازه زیان رسوي. دا چې د اسلام سپیڅلی دین د دې مادې کارونه 1400 کاله د مخه منع کړې ده، دا په خپله د اسلام د دین په علمي حقانیت یو ښکاره دلیل بللی شو. د زړه د روغ او پیاوړي ساتلو په هکله د بحث 2مه برخه زموږ په راتلونکي ویډیو کې ننداره کولی شئ. هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. دا چې ویډیو مو تر پایه ننداره کړه نړۍ مننه. زموږ د هڅونې او حمایت لپاره ویډیو لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې شریکه کړئ او خپل نظریات او پوښتنې راته د کمنټ په برخه کې ولیکئ. تر بیا لیدو مو په لوی الله سپارو. بریالي او سرلوړي اوسئ.